تور کارغه زما د ماما طبیعت ډېر زیات خراب دی. تاسو د ماښامه پورې د دې انډو خیال وساتئ، زه به واپس ډېر زر راشمه. او بیا شانو د ماما کور ته روانه شي چې په دې کې ځنګل ته یو غټ مار راشي او هغې مار به د مارغانو انډې خوړلې. زه خو ډېر زیات وږی یم او ضرور به ماته په دې ځنګل کې انډې میلاو شي. او تور کارغه په کور کې ناست وي او د انډو خیال به یې ساتلو چې په دې کې تور کارغه ته ناڅاپي تنده راشي او ډېر زیات تږی شي. دې شالو ته خو صرف خپل ماما پپه ښکاري، خپل خاوند ورته اړو ښکاري نه. زه خو ډېر زیات تږی یم او دلته خو د تندې اوبه هم نشته چې وڅښمه. دا شانو به راځي او که نه زه به ورسره پوهه شمه. او دغه شان څو ګنټې بعد کاروان تنده بالکل نه برداشت کېدله او هغه اوبو څښلو دپاره نیر غاړې ته لاړ شي. او چې څنګه تور کاروه هلته کښېنه لاړ شي نو هغه مار هغه انډې زر زر وخوري او بیا تور کاروه زر زر خپلې جالې ته راشي. ظالمه ماره تا د انډو دا خوراک څنګه وکړو؟ اوس که شانو کور ته راغله نو زه به هغې ته څه جواب ورکومه؟ خو به ما مړ کړي. چپ کښېنه تور کارغه، اوس به زه هم دلته کې وخورمه. دا به زما نه بیا څوک بچ کوي؟ او بیا هغه خطرناک مار د هغه ځای نه لاړ شي. دې مار خو ډېر زیاتې وکړو. اوس خو شانو هم راتلو واله ده، هغې ته به زه څه جواب ورکومه؟ او دې انډو نه خو باچې هم راوتو واله وو. اوس که شانو راله نو خو به ما ته خپې او وزرې ماتې کړي. او بیا دغه شان په بل سهار هغه خطرناک مار د کبوتر کور ته لاړ شي او د کبوتر زوی د مار په لیدو باندې ډېر زیات ویریږي. ماما ما د دې مار نه بچ که، دا مار خو به ما وخوري. وای دا دومره غټ مار زمونږ کور ته څنګه راغلی؟ زه اوس څه وکړمه؟ زه خپل زوی د دې دومره غټ مار نه څنګه بچ کړمه؟ غټ ماره ته زما ګلخان زوی ته څه مه وایه، زما خو دلته یو زوی دی، ته زما زوی مه خوره، زه به تا ته د خوراک دانې درکړم. زه خو چې کله وږی شم نو زه بیا صرف مارغان خورم او د مارغانو انډې. او دغه ظالم مار د کبوتر په مخ کې د کبوتر زوی وخوري او کبوتر په ژړا شي. وای ظالمه ماره دا تا څه وکړل؟ تا خو زما زوی وخوړو او زه خو اوس په دې کور کې ډېره یوازې شوم. او دغه شان د دغې مار ظلم ډېر زیات سیوا شوی و. هغه به یو نه یو ورځ د یو مارغه انډې خوړلې او بیا دغه شان ټول مارغان یو ځای ته راغونډ شي او په خپلو کې سلا کوي. زه خو د هغه مار نه ډېر زیات یارېږم. ما خو د خپل کور دروازې کلکې بندې کړې دي چې هغه مار نه راځي. مارغانو زه خو تاسو ته بار وایم چې موږ له د هغه غټ باز نه مدد اخیستل پکار دی، ولې چې هغه باز په دې مار باندې زورور دی. او بیا ټول مارغان خپلو کې سلا وکړي او باز طرف ته روان شي. کله چې هلته ورسي نو بیا تور کارغه باز ته ونډه خبره وکړي او بیا ورته باز وایي مارغانو زه ستاسو مدد نشم کولی، ولې چې زما خو ستاسو سره هیڅ دوستي نشته دی او بیا دلته تاسو ولې راغلی؟ باز وروره که تا چېرې هغې غټ مار ته سبق ونه ښودلو نو هغه غټ مار به راشي او ستا انډې به هم وخوري. د هغه مار دومره جرأت هېڅکله نشي کېدی چې هغه به دلته کې راشي او زما انډې به وخوري. تاسو اوس دلته کې نه ځئ. د باز د انکار کولو نه پس ټول مارغان ډېر زیات خفه شي او هلته کې نه لاړ شي. مینا چړیا اوس موږ د هغه ظالم مار نه خپلې انډې او بچې نشو بچ کولی. خو ډېر ظالم دی. نه مارغانو داسې هېڅکله نشي کېدی. زه به د هغه مار نه د دې انډو او بچو تپوس کوم، نه دې به ورته زه ضرور سزا ورکوم. مینا چړیا هغه مار خو ډېر ظالم دی. د هغه مار سره موږ هېڅ هم نشو کولی. مارغانو تاسو هېڅ فکر مه کوئ، ما سره یو پلین شته. په هغه پلین باندې به دا باز دا ظالم مار وخوري او موږ به دې ظالم مار نه خلاص شو.
او بیا مینا چړیا د خپل پلین طریقار ټولو مارغانو ته بیان کی او بیا دغه شان په بل سهار ټول کارغه وختي پاسېدلی وي او د مار د جال نه هغه انډه راوړي او د مار د کور مخې ته یې کیږدي. اوس په خوند وکړي چې دا مار له کوره بهر راوځي او دا انډه خوري او ما زه صحیح کړي چې واقع دا خو زما انډه خوري، نو ایله به دې مار ته سم سبق میلاو شي. واقع چې مینا چړیا ډېره زیاته هوښیاره ده. او بیا دغه شان باز خپل کور ته راشي هغه چې وګوري نو په جاله کې انډه نه وي نو هغه ډېر زیات غوسه شي. پرون خو ماته مارغانو ویلي وو چې ځنګل ته یو ډېر غټ مار راغلی دی، چېرته هغه مار خو به زما انډه نه وي خوړلي، ما له اوس پته لګول پکار دي. او هغه باز په ټول ځنګل کې خپله انډه وګوري خو هغه ته خپله انډه میلاو نشي او هغه بیا د مار کور خواته لاړ شي. مارا تا زما دا انډه څنګه غلا کړې ده او داسې نیغ نیغ ورته ګورې، اوس خو دې په دې زګي باندې وژنمه، پرېږدم دې روغ نه وژنمه دې. نه نه باز وروره ما خو دا انډه نه ده پټه کړې، زه خو نه یم خبر چې دا انډه دلته کې څنګه راغله. صبر زه اوس تا ته وایم چې دا انډه دلته کې څنګه راغله. او باز په هغه مار باندې حمله وکړي او د خپلو پنجو سره یې وینې کړي هم مار په هغه ځګي باندې مړ شي. او بیا باز خپله انډه واخلي او خپل کور طرف ته روان شي. همدغه شان د هوښیارې مینا پلین کامیاب شي او مارغانو به ښه په خوشحالۍ باندې ژوند تیرولو. ګلونو ماشومانو دا کهاني په دې ځای باندې ختمه شوه. که کهاني ستاسو خوښه شوې وي نو دا ویډیو سب لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ.